السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د قرآن کریم د حفظ کولو یا یادولو په هکله خبرې وکړم چې څرنګه کولی شو قرآن کریم په لنډ وخت کې په مؤثره او ښه بڼه یاد کړو یا حفظ کړو. تقریبا 3 کاله وړاندې ما په یوټیوب کې د تجوید د زده کړې یو کورس خپور کړی و چې ډېرو زده کوونکو بیا وویل چې موږ تجوید زده کړلو، ترتیل مو زده کړلو، اوس غواړو قرآن کریم حفظ کړو، قرآن کریم یاد کړو، څرنګه کولی شو دغه کار ترسره کړو. ته د خپله تجربه راسره شریکه کړه. مخکې له دې چې زه خپله تجربه درسره شریکه کړم، لومړی غواړم چې څو ټکو ته تاسو باید پاملرنه وکړئ تر څو قرآن کریم تاسو حفظ کړئ. لومړی دا چې تاسو باید خپل نیت واضح او صاف کړئ چې فقط دغه قرآن کریم چې زه یادوم د الله تعالی د رضا په خاطر، نه د ټولنیز شخصیت پیدا کولو په خاطر، نه د دې لپاره چې زه په ټولنه کې یو څوک واوسم یا شهرت پیدا کړم، بلکې نیت مو باید واضح وي، ځکه دغه کار تاسو باید د دنیا لپاره ونه کړئ، د آخرت لپاره باید ترسره کړئ. دا چې قرآن کریم حفظ کول، یادول په دنیا کې څومره ارزښتونه لري، په آخرت کې څومره ثوابونه لري، موږ ته څومره ګټور د زموږ لپاره، د هغې په ارزښت زه اوس نه غږیږم. زه یوازې غواړم هغه تجربه له تاسو سره شریکه کړم چې کومو ټکو ته تاسو باید پاملرنه وکړئ تر څو دغه کار ترسره کړئ. یعنې لومړی قدم کې تاسو باید خپل نیت څنګه کړئ واضح کړئ. دویم دا چې تاسو باید دا پرېکړه داسې وکړئ چې قوي وي، ځواکمنه پرېکړه باید وکړئ، ځکه که چیرې تاسو پرېکړه کمزوري وي، تاسو صحیح تصمیم ونه نیسئ، دغه کار ته تاسو ادامه نشئ ورکولی، ځکه قرآن کریم 10 سپاره دی. که څه هم الله تعالی تاسو ته توفیق درکوي په نیکو کارونو کې کله چې تاسو حرکت کوئ، خو بیا هم تاسو داسې نه کېږي چې یوه ورځ یې ووایئ، بیا یوه ته مصروفه وي، بیا یې ونه وایئ، بیا دغه کار ته یو سکیجول، یو مهالویش باید ته ولرئ. دریم دا چې تا باید بنسټیز درسونه کوم د تجوید چې دي هغه ته باید زده کړئ. مخکې له دې چې ته قرآن کریم یاد کړې، لومړی ته باید د تجوید درسونه سم زده کړئ، یعنې قرآن کریم بدون د غلطۍ څخه هر ځای وکولی چې سم تلاوت کړئ. حتی عربي ژبه که ته زده کړې ډېر به ښه وي، ځکه که ته چېرته قرآن کریم په ژباړه باندې پوه شي، په مفهوم باندې پوه شي، قرآن کریم ته په حافظه کې ښه کیني، ځکه په قرآن کریم کې ډېر سورتونه دي د داستان په شکل سره دي، د قصې په بڼه دي، لکه د یوسف علیه السلام داستان چې په سورت یوسف کې راغلی دی، یا ډېر نور د سورت البقره کې چې کوم داستانونه دي. نو کله چې ته د قرآن کریم په ژباړه باندې پوه وي، په مفهوم باندې پوه وي، په ترجمه باندې پوه وي، عربي ژبه دې زده وي، قرآن کریم ډېر په اسانۍ باندې ته کولی شې یاد کړې. یعنې بنسټیز درسونه د قرآن کریم د حفظ لپاره ته باید حتما مخکې له دې چې ته دغه کار ته شروع وکړې باید دا تا زده کړي وي. بل دا چې ته باید د کوچنیو سورتونو څخه پیل وکړې، یعنې لومړی کوښښ مه کوه چې د سورت البقرې څخه پیل وکړې، الف لام میم څخه، ځکه دا په پیل کې دی، دا ډېر لوی سورت دی. تاسو کوښښ وکړئ چې 10مه سپاره کوچني سورتونه شروع کړئ، مثلا لا قل اعوذ برب الناس څخه، سورت الناس، سورت الفلق، سورت اخلاص، قل هو الله احد، یا 10مه سپاره عما یتساءلون، د دې څخه پیل وکړئ. ښه، کله چې تاسو قرآن کریم حفظ کوئ یا یادوئ، د کوچنیو سورتونو څخه مو پیل وکړ، د کوچنیو آیاتونو څخه مو پیل وکړ، څرنګه زه دا باید یاد کړم. د بېلګې په توګه وګورئ، زما سره قرآن کریم دی، دا باید څرنګه تاسو حفظ کړئ. زه راځم اول کوچنیو سورتونو ته، 10مې سپارې ته. 10مه سپاره کې زه د 10مې سپارې لومړی سورت اما یتساءلون رااړوم، سورت النبأ. وګورئ، کله چې تاسو وغواړئ د اما یتساءلون سورت یا سورت النبأ حفظ کړئ، تاسو باید لومړی آیات چې کوم دی دا 5 ځله تاسو تلاوت کړئ. څرنګه باید تلاوت کړئ؟ داسې تلاوت کړئ چې په خپلو سترګو کې دغه آیات ته وګورئ 5 ځلې. بعضې کسان چې لږ حافظه یې ښه کار نه کوي، 7 ځلې دې تلاوت کړي یا 10 ځلې دې تلاوت کړي، حتی 15 ځلې دې په خپلو سترګو کې تلاوت کړي، تر څو دغه کلمې د په سترګو کې کینی او د ذهن یو تصویر ورڅخه واخلي. ځکه د انسان حافظه په دې شکل سره ده چې که چیرې یو شی واوري، یو شی وویني، یو شی ولیکي او یو شی حس کړي، دا هغه شی ښه زده کولی شي. نو داسې مه کوئ چې فقط یو ځل ورته وګورئ بیا هغه خپله ځان سره تکراروي، نه، 5 ځلې، 7 ځلې، 8 ځلې همدغه اما یتساءلون، اما یتساءلون، اما یتساءلون، اما یتساءلون تلاوت کړه، ویې وایه. کله دې چې دا 5 ځلې وویل، بیا عن النبأ العظیم ووایه،
بیا الذي هم فيه مختلفون پنځه ځلې ووایه. بیا د یاده هم دغه درې آیتونه اول اما یتساءلون، بیا وروسته د هغې څخه عن النبأ العظیم دا د یاده ووایه، یعنې په سترګو کې ورته ګوره مه، د یاده ووایه. وروسته له هغې څخه د هر آیات د زنځیر په بڼه، د زنځیر د کړیو په بڼه یو له بل سره وصل کړه. مثلا اوله کړۍ چې ده اما یتساءلون د عن النبأ العظیم سره وصل کړه. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. دا ته اووه ځلې لس ځلې نظر خپل حافظې ته په کتو سره تمرین کړه، تکرار یې کړه. د هغې څخه وروسته عن النبأ العظیم د الذي هم فيه مختلفون سره وصل کړه د زنځیر په بڼه. مخکینی کوم قدم چې درته وویل هغه خو به ته یعنې یو ځل وایې، یعنې اول باید پنځه ځلې یا اووه ځلې یا لس ځلې خپل آیات په خپلو سترګو باندې وګورې او تلاوت یې کړې. نو په همدې شکل سره به اما یتساءلون صورت ته آخره څلوېښت آیتونه لري، حفظ به کړې یا د آخرې خوا څخه، ځکه د کوچني کوچني آیتونه د کوچني کوچني صورتونه دي، ښه یادېږي او زر یادېږي، زر حافظې ته سپارل کېږي. کله مو چې لومړی صورت حفظ کړ، یاد مو کړ، بل صورت تر هغه پورې مازه تر څو د همدغه صورت ښه پوخ کړی نه دی. که چیرې دا تا سم نه وي زده کړی، مشترک آیتونه چې په دوی کې کوم دي، ځکه چې دلته بعضې آیتونه دي چې هم په اما یتساءلون کې راغلي وي، هم په 29مه سپاره کې په یوه صورت کې راغلي وي، یا په 9مه سپاره کې مثلا ډېر آیتونه دي چې په 19مه سپاره کې مشابهت ورسره لري. د 29مې سپارې او د 30مې سپارې ترمنځ ډېر آیتونه دي چې د ډېرو صورتونو ترمنځ مشترک دي. ته به هغه مشترک آیتونه چې کوم دي هغه به هم نښاني کوي چې د بل صورت سره یو ورته والی لرلو، ځکه چې چې ته ختم کوي په روژې میاشت کې بیا ته فتحې ته اړتیا نه پیدا کوي، یا مثلا چېرته تلاوت کوي د یاده وایې بیا ته د یوه صورت په ځای بل صورت نه شروع کوي، ځکه تا ته یاد وي چې دغه آیت په دې ځای کې هم راغلی دی، بل ځای هم راغلی دی، په دې زه باید کوم ځای ووایم، ځکه داسې نه وي چې بیا بل صورت پسې ور شروع کړي. نو اول باید ته همدغه یو صورت ښه حفظ کړي، یاد یې کړي. هر ورځ به په همدې شکل سره مخ ته ځې، کله چې تا څلورمه برخه یعنې یوه روبه چې موږ په پښتو ژبه کې پاو هم ورته وایو، یوه روبه مو چې کله یاد کړله، بیا همدغه یوه روبه ښه بیا تکرار کړه در سره، بل درس تر هغې پورې مه پیل کوه. کله چې نصف ته ورسېدې، د سپارې نصف ته ورسېدې، مثلا په صورت الفجر کې په اوله رکوع کې د 30مې سپارې نیمایي دی، هلته به ته یو ځل بیا دغه 30مه سپاره یو بل قاري ته تېره کړې، یو بل کس ته به یې تېره کړې، تر څو دغه تا ښه پخه شي. د هغې څخه وروسته به همداسې ادامه ورکړې. یوه شي ته چې باید ډېر مهم دی چې پام وکړې، هغه دا دی چې په یوه قرآن کریم کې به ته کوشش وکړه چې قرآن کریم حفظ کړې. داسې مه کوه چې یو ورځ په یو قرآن کریم راواخلې 14 خطه، بله 15 خطه، بله 12 خطه، بله 14 خطه. دا ولې زه تا ته وایم؟ ما مخکې تاسو ته ویل چې حافظه په تصویر باندې کار کوي. زموږ په سترګو کله چې یو شی کیني هغه زموږ حافظه ډېر ښه رااړوي. مثلا تاسو به لیدلي وي کله چې تاسو کوم ملګری ووینئ په سترګو کې پیژنئ، خو ممکن نوم یې د تاسو څخه د یاده وتلی وي، اما په سترګو کې پیژنئ چې دا کس مې چېرته لیدلی دی، دا زما ملګری دی. نو دا هم همداسې دي. کوښښ وکړئ چې د 15 خطه قرآن کریم څخه استفاده وکړئ. 15 خطه قرآن کریم ښېګڼه دا ده چې په هره پاڼه چې ختمیږي دلته تاسو ورته وګورئ، په آیت باندې ختمیږي. وګورئ دلته آیت دی، دلته د آیت آخر دی، دلته که چېرته وګورو د آیت آخر دی، دلته د آیت آخر دی. بعضې قرآن کریمونه داسې وي، مثلا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا، واذکر اسم ته دې ځای پورې وي او بکرة واصیلا په دې ځای کې وي. نو تاسو کوښښ وکړئ چې د یوه قرآن کریم څخه استفاده وکړئ او هغه همیشه د تاسو ځان سره ولرئ. بل څه ته چې ډېر مهم دي هغه چې باید پام ورته وکړئ هغه دا دی چې تاسو د مرجع استادانو څخه کوښښ وکړئ چې درس ووایئ. د هر استاد څخه درس مه ووایئ. که چېرې تاسو په آنلاین بڼه د ریکارډ څخه قرآن کریم یادوئ، مثلا استاد ته لاسرسی نه لرئ، هغه استادان چې مثلا لکه قاری باسط چې عربي ژبه او د قرآن کریم تلفظ یې ډېر دقیق دی، د همغه استادانو څخه تاسو کولی شئ چې قرآن کریم د هغې د ریکارډونو څخه استفاده وکړئ او قرآن کریم یاد کړئ. او که چېرته استاد لاسرسی لرئ، نږدې وي درته، هغه خو بیا لا ښه راځي، یعنې
داسې استادان شته دي، داسې قاریان شته دي چې هغه ډېر پروفیشنل نه وي، تجویدي قواعد یې سم نه وي، په عربي ژبې کلمات یې سم نه وي، تلفظ یې سم نه وي. د هغوی څخه د هغې په ځای تاسو تکړه استادان پیدا کړئ، دا به ښه وي. او که چیرې تاسو ماشومانو ته دا قرآن کریم ورښایئ، نو ماشومانو ته کوښښ وکړئ چې انګیزه ورکړئ. یعنې داسې مه کوئ چې حتما تاسو باید دا زده کړئ. کله ماشوم چې وي قرآن کریم اهمیت او ارزښت باید ورته بیان کړئ. په کورنۍ کې همدغه داسې یو فرهنګ رامنځته کړئ تر څو هغه قرآن کریم یاد کړي. نورو مهارتونو تر څنګ چې تاسو خپل ماشومانو ته ورښایئ، خپل ماشومانو ته تاسو ډېر شیان ورښایئ، قرآن کریم هم په همدې شکل سره ور وښایئ. د بېلګې په توګه هغوی ته یوه جایزه ورکړئ کله چې دوی یو سورت یادوي، یوه سپاره یادوي، حتی خواږه شیان لکه چاکلیټ داسې شیان ورکوئ تر څو دوی انګیزه واخلي. مثلا په یوه جمع کې، په یوه مجلس کې کله چې ټول ناست یا یو خپل مو راغلی وي، ورته وایي چې دغه سورت تلاوت کړه. دی دا فکر کوي چې د ما څخه په ټولنه کې استقبال کېږي، نو دا یو ډېر ښه شی دی چې دا زه باید زده کړم، یاد یې باید کړم. نو په دې شکل سره ماشومان کولی شي چې قرآن کریم یاد کړي او همدغه طریقې تاسو په پام کې ورته ونیسئ لکه مخکې مې چې تشریح کړلې. او هغه استادان چې ماشومانو ته قرآن کریم ورښایي، دوی ته زما یو وړاندیز دا دی چې په ډېرو مدرسو کې، په ډېرو دارالحفاظونو کې ماشومان وهل کېږي، ماشومان ځورول کېږي، تر څو دوی چې په دغو ګناه وهل کېږي چې کوم آیات سم تلفظ نه کړي یا کوم ځای یاد کړی نه وي، دوی وهل کېږي، بیا دوی زړه توري کېږي قرآن کریم څخه. نو د مهربانۍ څخه استفاده وکړئ. او که چیرې تاسو لویان وئ، غواړئ دا تصمیم ونیسئ چې قرآن کریم حفظ کړئ او ډېر مصروفه وئ، نو وګورئ مثلا تاسو موټرواني کوئ، یا مثلا تاسو هر ورځ په موټر کې وظیفې ته ځئ، کارځای ته ځئ، یو ساعت تاسو په موټر کې یوه طرف نه وئ، یا نیم ساعت د یوه طرف نه وئ، نیم ساعت د بل طرف نه وئ، یا نیم ساعت مثلا منتظر وئ چېرته، ټول هر ورځ یو نیم ساعت کېږي. که چیرې تاسو یو نیم ساعت هره ورځ ورته وقف کړئ، نو په یوه کال کې تقریبا 4.5 ساعته کېږي. او په دریو کالونو کې که چیرته تاسو ضرب کړئ، تقریبا 1700 ساعتونه کېږي. 1700 ساعتونه کله چې تاسو قرآن کریم ته وقف کړئ، تاسو ډېره برخه د قرآن کریم کولی شئ چې حفظ یې کړئ او یاد یې کړئ. یعنې که چیرې تاسو ډېر مصروفه وئ، د هغه وختونو څخه تاسو استفاده وکړئ چې په هغه کې تاسو بل کار نشئ ترسره کولی. مثلا منتظر وئ، یا په موټر کې ځئ، یا موټرواني کوئ، د دې په ځای چې نور شیان واروئ، قرآن کریم کولی شئ واروئ د هغه استادانو چې هغه قرآن کریم ښه تلاوت کوي او ښه تلفظ ولري، ښه په واضح بڼه یې تاسو ته در وښایي. او په آخر کې مې له تاسو څخه هیله دا ده چې که چیرې دغه تصمیم تاسو نیسئ، نو موږ په انلاین بڼه دغه خدمتونه لرو. کومه واتساپ شمېره چې ما د وړاندې لیکلې ده، د دې سره تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. موږ په انلاین بڼه درسونه به تاسو ته هڅوو، تاسو به درسونه یادوئ او بېرته به یې موږ ته رالیږئ. او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره د دې په خاطر شیر کړئ تر څو تاسو ته هم ثواب در ورسي. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم.